چې 100 روپۍ په رشقه کې ورکوم او بازار ته ځمه دغه ګاونډي نه به موټرسایکل وغواړم کنه پرې به پرې لاړ شم د دې نه بله خبره کمه ده. وایي لکه خیر شه هغه موټرسایکل مې لږ پکار دی. موټرسایکل څه کوې؟ د بازاره پورې لږ ځم او زر راځمه. نو په بازار کې ته اوس څه کوې؟ وی وي په بازار کې څه کې درته مې ونه وي چې میلمانه رالل بې وخته زما لږ کباب مباب پیکوړي میکوړي ودروړم کنه. ښځه ورکه صبر که زه له موټرسایکل روباسم. هله شابه الله دې خوشحاله که میلمانه دې تنګ نشي کنه. دا واخله. وی دا خو 125 دی بس زما هم دا لګېده زه یم چې بس یو غر کې پې لاړ شم او یو غر کې راشم. ښځه داسې چل وکړه که نه یو 200 کباب ما ځان سره راواخله پیسې ته ورکړه بیا به ګورو. ښځه ټیک ده ځه. دا څه په مصیبت واوښتو د 100 روپو غم هم که اوس په 300 کې رالو. وی لالچ بوری بلا ہے د 100 روپو لالچ هم که 300 روپۍ به بیا د ده نه سوکلي. دا ولې لکه ته خو دا نه ډې مړه دا داسې کار وشو کیک مې و په رېخپه کې مې مساله راله دې زنګون مې یو پړق نارې کړ دا موټرسایکل دې دننه ودروه باران هم شو زه کور ته ځم چې ته ماشوم به ولېږمه. د موټرسایکل د بچ کولو واحد حال دی بیګار پې ورشوه که نه پس پې راپسې راولي. الو سلام علیکم. وعلیکم سلام. د پلو چکې رسه شته؟ د پلو په چکو څه کوې؟ دا چې داسې کار دی زمونږ کلي کې جنج دی که نه نو ما یې هغه واده په سړي باندې شیندمه د پلو په چکو باندې خلک څه کوي د خدای مسلمانه خورم یې که نه. واله مړه هسې خفه کېږي. داسې کار دی که نه یو دړی چیني راکه او د لوښو دغه صابون راکه سرپ هم راکه او دغه وکړه دا وچه چای نیم کیلو او بس مړه سودا مودا ټوله واچه مېلمانه راغلي دي. ظالم بچیه کلي نه یې روټۍ کړې ده سر په دونه سودا باندې څه کوې؟ ته دوکاندار یې ډېره ګزاره به کوې ما چېرته سوي به دا واچوه بس قصې ته مه کوه ته په مېلمانو څه کوې. دا واله لکه 100 روپۍ شوې بچې دا 1000 روپۍ شوې. زر شوې ګدا خو ریخه کلکه بنده کړې ده دا واله 1000 روپۍ. یاره که ته وښه کامقالي سودا یې هم دنه واغېشتو ستا د ګلي نه 1000 روپۍ واغېشتو تا یې درکړې ته دومره کامقالي ستاسو مرسې کاري دا مې زوی که نه او دا سودا زما خپل کور ته روانه ده. الو ولك الو السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. قیصر خان څنګه خې برابر خیر ده سرکی مسلمانانو د تیزابو په جامو دې غاړه راکړه د مخې سره مې سټ سوځې شروع کړو دا داسې کار وکړه د بیټرۍ په څو دي؟ بیټرۍ خو ډېرې دي روړجانه په 26000 هم شته په 25500 هم شته 200 بیټرۍ او 100 بیټرۍ د 13 ساړه 13 نه واله 14.5 15 پورې شته جي. مړه روکې لږه ګزاره پکې وکړه چې یو بیټرۍ د نه والم د شپې ټوله شپه ماشي وخوري والله بجلي خو نه راځي نو مونږ بې ځه هغه انور ته به هغه شمسي ږدو مای دا بیټرۍ به پې ځان ته چارج کوم د شپې به پې راته پکې لګېدلې لږ خوب به کوو ځکه لو لو ورځ یو ټوله ورځ لو وکړو د شپې چې کور ته لاړ شو بیا ځان ته به بوځي وو. وروره که بس ته خان یو که غریب یې خو بس دا یو ریټ دی هولسیل کار هم دی خو تا پکې اوس د لو لور خبرې چالو کړې نو بس زه خیر دی لږه ډېره ستا به خاطر وکړو ګزاره به در سره وکړو ځکه چې رسې مذوب راته ښکاره شولې میلونه مذوب د چا ته وویل ستا په چټ تابونه به کوم. خیر دی مړه ګپ هم در سره لږه وروره لږه ګزاره به در سره وکړو خیر دی. قیصر خان دا بل دیواله 26000 روپۍ دي. دا څه کوې دا منډی نه دې راوړي که څنګه؟
دا برابر دغه ماشومانو کشو تیو کنه او یو 100 روپۍ خو پکې راکه کنه ولې 100 روپۍ پکې درڅه درکمه نو چې اوس په دغلته دې خانه کې ولمبم کنه چې رالم دې سړي غاړه راکړه او دې هغه تیزابو کې کار کوي والله په چټم خارق لګېدلې دي دا جی دې ناظم پسې سار او ماښام ما راولي نشته کار راله نه راکوي ما ته پته ده نظمیا ما دې پاټۍ کې ډېرې منډې والي دي دا او اوس ورځو انشاءالله کوي به بس دغه منډو تړلو باندې دې مونږ هم ځان څه تباه کړو که مونږ ډېرې چاته سیر وړو ګټل هغه یې د ده لاسه نه دي ته راځه ګټلي دا ځل انشاءالله چې کوي به ها زه وربشو خو زه الله نه به خیر غواړو السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر علی په خیر علی په خیر علی جی په خیر څنګه ورو راخې جو ناظم صاحب څنګه په خیر علی جی په خیر څنګه علی خیر دی لکه ډېر مدافع سره لکه بدري تاړو راځي نه روزه نه ظالم ناظم صاحب مونږ خو پرونه هم راغلو نو کرے په باندې بل خدای باندې کرا جوړه تاسو خپل دی بل دی رم رالو کاټه بس او کینه را دا تاسو خپل دی داجی بچی دا سړی نوکرای پسې راغلی دي او کار بوله کو بچی کنه دا خو د خپل خلک دی دا خلک دي ټیک ته داجی ټیک او دا جی هغه سړي خو خپلو کې په ګپ شو هغه زما نو کرے خبره وسو که کنه ناظم صاحب ما خو پاټۍ کې ډېر زیاتې منډې والي زما دې دوی به څه چل کېږي په پاټۍ کې لري کمنډې ته دیوالي سدونه دا خو نه کړی او دا خو خپل کار ولې ته په ما څه ځان نه کوي دا شل کار مې له نکړل چې دا کار مې له نکړ ناظم صاحب تا موږ کم کارونه کړي یو چیلې دې را کړی و د بیت المال نه هغه هم پردی وه سړی واپس راغی دا زما ده 2 ورځې جیل پکې زما دا جي وخوړو او ته بېغمه وې دا چیلې دې خو ما د جیل نه رسېدي او خو مطلب چیلې خو صحیح وه خو دا د شکل چې کوم د غلو دی د غلو او دا نسبي غل دی ناظم صاحب ستا دپاره خو ما ځان وجلی دي په دې پاټۍ کې او اوس زه غل شوم نو د خدای مسلمانه غل درته ځکه وایي چې کور کې ته دښمني هم جوړه کړې ده ناظم صاحب دې سړي خو کار هم نه دی کړی او تاسې په پاټۍ کې منډې تړلې والي د لاسه خو مونږ هم سروالي بروالي او اوس په څه غلي شو بس دا خبرې پرېږدی وروره او بس دا کاونټر صاحب ته څه خبره کوم دی به بیا کار ټوله دي ناظم صاحب زه د سیکرټري سره خبره کوم چې د څه وکړله تاسو ویکنسۍ چې راغلی وي تاسو د هغې څه چل وکړو هغې کې وګورئ که نه که څه کیدی شي نو دوی له وکړئ دا کار سیکرټري صاحب 4 ویکنسۍ وې 2 ستا کور والا خپلو شو او 2 د ناظم صاحب بله خو یو هم نشته دی سیکرټري صاحب هغه 4 سیټونه خو ویکنسۍ خو فل شولي او باقي که نور څه کیدی شي داسې نورې ویکنسۍ چېرته رالي نو هغې کې ولله څه چل وکړه دا خپل کسان دي بس پوه شو که نه ناظم صاحب دا ټول د پاټۍ کسان دي دوی منډې تړې وخې دوی له بندوبست وکړه نوکرای بچې ما دوی دا کار حواله کړي که نه بس کوي یې ولکه ناظم صاحب ګنټه خو دلته په دې خبره ولګېده یو تپاس کوي لکه راپورټ بال او بل تپاس کوي او مونږ کله داسې ګورو کله داسې ګورو نو دا خبره خو دلته یو ګنټه وشوه نو پته چې دې نه به جوړېږي څه زه بچې بس اوس ورشې که خیري او اوس زما میټینګ دي چې هغه میټینګ زه اټینډوم او بس بیا به که خیري کار د دوی توله کړو ښه زه بچې به ورته وبچې ښه ځه وبچې ځه په ما هم ښه خدای په امان ځه ور راواړه دا جي ولا دا جي راځه 4 کاله راکشته ښه ولې نو ناظم صاحب له چې ما غاړه ورکړه 4 ډبې په ملا راکړل د دې دا مطلب شو چې 4 کاله راکشته نو زه اوس څه وکړم نو ته مال اوس یو لور را پیدا که او بس پلوون ورځمه